داسې مه کوه. فکر کوم کله چې ټکسي وان پیسې بیرته راکولې په غلطۍ سره یې دا ماته راکړه. بې شرفه څه فکر کوې د ډګروال پر ځای به ته وګومارل شې؟ زه خو وایم چې ته ډېر ژوند نشې کولی. ته څه فکر کوې؟ دا ته څه وایې ها؟ ته څنګه دا کار کولی شې؟ د یو ماشوم ژوند لږ وخت سره مخ و جنرال صاحب بله چاره مې نه درلوده. ګورئ کېدای شي چې د ډګروال ژوند لږ وخت سره مخ دي او دا یو ډېر جدي حالت دی. په ما باور وکړئ دا کار ما ډېره ځوروي. سمه ده هغه ټکسي به هغه څه ډول سړی و شکل یې څنګه و تاسې یې ماته ویلی شئ؟ جنتی مات راته ځو. حالا نو ته مات راته ها؟ څه ته ګورې ها؟ ته په دې ماترا کې څه کوې ها؟ زه خو وایم چې باید میلانو ته لاړ شو. هلته به لږ له ژوند نه خوند واخلو. موږ دواړه به یوازې یو ته او زه. کومې پیسې مې چې لاسته راوړي په هغه به یو موټر په کرایه ونیسو که څنګه او یو وړوکی چکر به ورباندې ووهو ګرانې. څنګه دې خوښه ده؟ او د سمندر په ساحل کې به لامبو د مینې خوند به وګورو. ستا جذابیت به مه ووژني. ستا کتل مې لیونی کوي. احساسات به مې راوپاروي ګرانې. او بله دا چې ستا د تورې سترګې ډېرې ګواښ کوونکي دي. میلانو ته به لاړ شو ګرانې. میلانو او دواړه به د ماینانو په څېر وخت تېر کړو ګران. اخ له زیړو ویښتو نه دې ځار شه ګرانې. دواړه به د ماینانو په څېر وخت تېر کړو. ته پکې څه وایې ها؟ خدای دې ته ووهي. هغه ښځه له تا نه وډاره شوه تیمو. هغه ښځه له تا نه وډاره شوه تیمو. ته ولې داسې کوې ها؟ هر څوک له تا نه ډارېږي تیمو. هر څوک په رښتیا چې وډاره شوه. مورې اوس ما لاس دې کلک نیولی. ډېره بخښنه غواړم ډېره بخښنه غواړم. زه همداسې په فکر کې تللې وم هېڅ پام مې نه شو. هغوی بیا نه راځي که نه مور جانې؟ نه هېڅکله نه راځي. ته دا خبره د له ذهن نه وباسه سمه ده؟ هغوی بیا هېڅکله هم نه راځي. داسې چې دا نه بیا ولې ژاړي؟ ایرانه هله نو خدیجې مېرمنې ناوخته کېږي. خدیجې مېرمنې موږ لاړ شو. ایران نن نه ځي؟ څنګه نه ځي لورې؟ البته چې ځي. ایرانه هېڅکله درسونه نه پرېږدي که نه ایرانه؟ د خپل پلار په څېر د کان کاکا په څېر به دی. ته هم زړور ته کسکر شي که نه ایرانه؟ هم زړور او هم اتل. ستا په څېر یو زمری هېڅکله بس ستا له ختلو نه نه ډارېږي که نه زویه؟ زه له څه شي نه نه ډارېږم. همداسې آفرین دې وي په تا زمریه. هله زر کوه ښه درس ولرې.
بلکې که موږ وډار شو ماته خرو لوري خپل کار ته به دوام ورکو نو نه اندېښنه مه کوه سمه ده سالوات ورور ډېره مننه کوم یعنې که تاسې نه وای ته یلډیز خان ورور که تاسې نه وای زه به څنګه له دې حالته وتلی وای څه به مې کړي وای ډېره مننه کوم ما پرون شپه نخود ګرم کړي وه سهار چې پاڅېدم بیا مې هم ګرم کړل زه په دومره نخودو څه وکړم ولا چې نه پوهېږم راځه ترور جانې چې شو راځه چې ځو شو یې او څه به په یخچال کې کېدو ترور جانې هسې نه بله خبره سمه نشته ده سمه ده آفرین سنگار بنیسای دقت کوم خبر نشته جګړن صاحب زړه مې هیڅ آرام نه دی سردار زړه مې هیڅ آرام نه دی ډګروال کو پوز یو ناڅاپه لاړه ورک شو هغه به ولې ورک شي جګړن صاحب ډګروال صاحب یو هوښیار سړی دی هغه هېڅکله هم نه ورکېږي نه پوهېږم نه پوهېږم همدا کار خو ما لیونی کوي جګړن صاحب جګړن صاحب کله چې موږ لیونی کېږو یو څوک باید واوسي چې بیرته موږ ښه کړي اوس نو ډګروال کو پوز نشته وروره ته باید آرام واوسې ملګرو هغه بې شرف هم دلته دی پان خره کې دی هېڅوک تاسې هېڅ یو له ځانه بې خبره ونه اوسئ پوه شوئ ټول ځان ته پام کوئ امر مو پر ځای کېږي هغه واشه زناور چې له هر ځای نه راوځي راودې چې نور دا کار خلاص شي باز دی نو زه خو تاسو ته وایم توران صاحب چې د هغوی ژوندي نیول په کار نه دی رښتیا هم چې راوځي څوک ګټونکی دی او څوک بایلونکی جګړن صاحب چیرته ځي تر کومه چې د کان ورور پیژنم تر هغه وخته پورې چې ډګروال صاحب پیدا نه کړي په ارامه نه کښېني واخله زویه جګړن بزرګ په تمه دی جنرال صاحب ووایه چې راشي ووایه جګړن اورم یې موضوع ډګروال کوپوز دی جنرال صاحب ښه په دې ډول سره یو ناڅاپه د هغه ورکېدلو ځان اندېښمن کړی یم جنرال صاحب ډګروال صاحب یې ماته هر څه ویل که نه هغه ترهګر تر اوسه زموږ شاوخوا کې دی همداسې ده جنرال صاحب څومره چې موږ اټکل کوو له هغه نه به هم نږدې وي او په داسې یو حالت کې د ډګروال کوپوز یوازې پرېښودل هم جنرال صاحب موږ څه وکړو ډګروال کوپوز به داسې یو حالت کې یوازې پرېږدو جنرال صاحب جګړه نه قوانین معلوم دي فکر کوم اړتیا نشته چې بیا تکرار کړم جنرال صاحب دا چې قوانین څه وایي معلومه ده خو زموږ خبره به څنګه شي زموږ خبره څه ده موږ خپل کسان شاته نه پرېږدو جنرال صاحب کومه بله خبره شته جګړه نه
ډګروال کوپوز ستاسې په اړه یې ماته ویلي وو چې احمد کوتا یو جنرال نه دی یو پاشا دی د جنرال او پاشا ترمنځ توپیر شته راته یې ویلي وو جنرال صاحب دا چې مطلب دی زه ډېر ښه پوهېږم جګړه نه خو که چېرته په عادي حالاتو کې زما یو ځای منصب له ما سره داسې خبرې کړې وای نو به مې پرېښودم خو ستا چلند زموږ په زړه کې چې کوم درد او احساس پورې تړلی خو که بیا تکرار شو جګړه نه نو ښه به نه وي اوس وتلی شي همدام پر ځای کېږي جنرال صاحب ماښام په خیر ستړی مشه لومړی بریدمنه کانا څنګه دلته راغلی بایرام را سره په دروازه کې مخامخ شو موټر دې پرېږده راځه چې ځو اصلي دا یو امر دی جګړن بوزوکه اهلا هو دا چې به خبره راغلم ستونزه خو به نه وي نه یعنی په دې وختو کې لږ زموږ حالت ګډوډ دی خو ته پورې کومه اړه نه لري ښه اوس چېرته ځو ډوډۍ ته ته له ما سره یو ځای ډوډۍ خوړلو ته ځې سمه ده خو ګوره کله ډالې نه کوم چا یا کوم قمندان زنګ ووهه نو زه ګوره کنه که زه تل همداسې په تمه شم نو شنه کېږم نو نه په تمه کېږم له میتودونو نه کار اخلم نن شپه یو ځای ډوډۍ خورو تر څو چې جدي اړتیا نه وي شوي له خپلو ځایونو نه پسېږو څه شته چې پرې نه یې پوه شوی ډېر ښه کمربند وتړه
کار دې ونه کړ تورانه وروره داسې دې ولې وکړل نن دې پرېښودو ولاړې ښه کار دې ونه کړ سالچوکه څنګه یې څه دې وکړل ډوډۍ دې وخوړه که نه سالچوکه څه خبره ده وروره کومه ستونزه ده هو څه خبره ده کومه خبره نشته تاسو ته ډوډۍ راوغواړم سالچوکه ته دلته ژوند مه کوه وروره دا رښتیا وایي هو ته هغه مه کوه ګوره دلته داسې نه کېږي سمه ده ته راځه له موږ سره واوسه که نه هو وروره لوی کور دی ته یوازې دلته څه کوې وروسته به بیا وګورو وروره په رښتیا هم راشه قسم کوم چې موږ ډېر بدلون کړی که کور وګورې باور به دې را نه شي ان موږ ورته حیران پاتې یو اوس موږ دواړه پاک خواره شوي یو اوس کور پاک ساته قسم کوو ملګرو زه توران ورور پسې ډېر خفه شوی یم توران ورور پسې ډېر خفه شوی یوه پوښتنه وکړم دا ځای پاک دی مراده الله البته چې پاک دی ته له ډېره هیجانه داسې خبرې کوې ها وروره ما ته وګوره زه هیجاني نه یم مثلا پرون مو کباب وخوړل تېره ورځ مو کلو پاچه وخوړه سهار مو پلپوس وخوړه ماښام مو جګر وخوړه وروره فکر کوې په دې کې ستونزه نشته ستونزه به څه وي ها څه مو خوړلې وای دا زموږ ملي خواړه دي څه مو چې خوړلې وای ته ډنډکی غواړې البته چې خپل ملي خواړه خورو څه دي ته د جګړن کاندوی کور ته نشې تللی د همدې لپاره دې ځایونو کې ډوډۍ خوري ته له ما سره داسې خبرې نشي کوې زه ستا قومندان یم ولا قرارګاه ته لاړ شم زه به بیا ستا چاره وکړم لږ لرې شه وروره هغه پورې ساړه لرې زه اوس دروغ وایم د دې لپاره کور ته نشې تللی له جګړن کان نه هم په هر ځای کې تختی ته خو یوازې دا شیان نه خوري په مای هم خوري که نه وروره هغه پکې ډېر واچوه وروره ښه یو څه ووایم هغه پکې ډېر واچوه ډېر واچوه وروره اعصاب مې مه خرابوه خیر کې سلوات ورور ته اوس نو ځواب ورته ورکړه خو دروغ ونه وایي بله سلوات وروری څنګه یې زه ښه یم ها ولا زم تاسو پسې ډېر خفه شوی یم سلوات وروډ جانې ډوډۍ تیاره ده ها دا ته څه وایې ډوډۍ تیاره ده ها ولا په دې وختونو کې مې کارونه ډېر شوي دي ولا ډېر زیات بوخت یم هېڅ نه پوهېږم څه وکړم اوس له یو لومړي بریدمن ملګري سره مې د توغندي د ورولو سیستم کنټرولوو ځکه چې هېڅ نه واریږي هېڅ نه کېږي ترور جانې یعنې دا کار تر سبا پورې وخت نیسي پوه شوې هو ته ماته هېڅ نه وروره انشاءالله بل وخت سمه ده سمه ده ترور جانې لاسونه دې ښکلوم وروره ومې مرچ ډېر واچوه دې کې مرچ ډېر واچوه ډکې که ښه ډک که ښه خوندور جوړ که ته دې ته وګوره په اصل کې زما خوښېږي
ډېر خوند کوي په خدای ډېر خوند کوي اصلي مونږ شامې خورو ها ډېر وږی شوی یم خواړه چېرته دي صبر وکړه کنه اوس یې راوړي ګرانې زه ډېر وږی شوی یم والله چې ډېر وږی شوی یم داسې څومره ښه وشول کنه ډېر ښه شول خانو ښه یو څه خو ووایه کنه ستا خبرو پسې خفه شوی یم زه څه ووایم مور دې ماته نکریزې ایښې وې په دې پوهېږې خو اوس پاکې شوي هغه یې کوي هغه هر څه کوي که زه یې پرېږدم مور مې ماته نکریزې هم ږدي رښتیا چې هغه ډېر عجیبه کارونه کوي خو ستا لپاره ډېره ډاره شوې وه د هغه برني برید لپاره ډېره اندېښمنه شوه ته ډېر نېکمرغه یې یوه ډېره ښه مور لرې همداسې ده دارو مشه ډېره مننه کوم ته یې ماته راکړه وروره راکړه سرپوښ یې واخله دارو مشه ژوندی اوسې اصلي دا چې ما برني برید کنه هیله کوم کېږي چې نن شپه دا خبرې ونه کړو په دې اړه بیا خبرې کوو ښکاره ده چې موږ بیا جنګ هم کوو کنه د همدې لپاره نن دا شپه نه خرابوو سمه ده ته رښتیا وایې اصلي څه خبره ده وبه ګورو کنه دواړه به یو ځای وګورو له ما سره نڅا کولی شي جګړه نه اصلي ته ما همداسې د پښو په سر په تمه کوې Tatmadım bilemem ki شکر ډېر ډولونه لري خو تر ټولو عام ډول یې لومړی نوه هو دا د تاسو ته مې شیدې هم راوړې پاشا صاحب زر کوئ بیست کوئ خاندان میرمنې ګرانې لورې ته اوس زما مشاوره ګڼل کېږي که نه تاسې ما ته ویلی شئ دا د شکر ناروغۍ ښکلې متخصصه د تلویزیون له لارې موږ ټولو شکر ناروغانو ته ګواښ کوي خو زه ولې شخصا داسې د ملامتۍ احساس کوم خاندان میرمنې مثلا کله چې ته وایې خواږه د زهرو په څېر دي زه ولې خپل ځان داسې احساسوم چې ګواکې د خوږو په خوړلو باندې چا ګیر کړی وسم یا هم کله چې ته ووایې ترکاري وخورئ زه ولې داسې د ازادۍ او خوشحالۍ احساس کوم خاندان میرمنې دا چې تاسې په پټه حلوا خورئ د دې لپاره کیدی شي همدارنګه ډېره هم خورئ دې شیانو ته مې پام دی غواړم چې تاسې هم پوه شئ افسوس دې وي تاسې په یو بوډا سړي باندې څنګه داسې تورونه لګوئ ډېر شرم دی خاندان میرمنې ډېر شرم هغه کسان چې شکر لري نو کولی شي چې له بامیې نه هم ګټه واخلي هر څه چې وایې وې وایې زه هم تاسې ته تسلیم یم هغه یو څو ځلې د ښاغلي ابراهیم کوپوس پوښتنه یې له موږ نه وکړه د ډګروال کوپوس پوښتنه هغوی ولې له موږ نه کوي یو ځل لومړی بریدمنې زنګ وواهه
لمړی بریدمن چیغدم وروسته بیا دوهن زنګ وواهه هغوی ورسره اړیکه نشي ټینګولی ویې ویل چې تاسې پوهېږئ چې چیرته دی دلته راغلی دی او که نه تاسې کوم معلومات لرئ پوهېږئ چې هغه چیرته دی اوس نو زما د خوب وخت راغلی او ناڅاپه خوب راغی خو تاسې زما د پوښتنې ځواب را نه که د کومې پوښتنې ما پوښتنه وکړه چې تاسې پوهېږئ ډګروال کوپوس چیرته دی زه د کوپوس ساتونکی یم اغلې هغه غټ سړی دی زه څه پوهېږم چې هغه چیرته دی تاسې ما خپلې کوټې ته بوځئ سمه ده پاشا صاحب بیا یم دې شیدې مو هم ونڅکلې زکي بیړه مه کوه لږ صبر وکړه هغه ډوډۍ ته په تمه دی باید لاړ شم سر مې په درد شو لږ صبر وکړه هغه څه کوي نه پوهېږم د موزیک غږیجي کړی چټیا ته اوري د لیوني په څېر له ځان سره خبرې کوي خو هغه جدي سړی دی جفي له خپل پلار نه یو قدم مخکې دی د هغه په څېر عقل هېڅوک هم نه لري د هغه په څېر لیونتوب په چا کې نشته خو ته لږ نورم صبر وکړه سمه ده نفکا کلی میرمنې ته څومره ښکلی غږ لرې ښه نو ته ولې دومره ښکلی غږ لرې ګرانې ستا غږ مې ډېر خوښېږي ګرانې له ډګروال کوپوز نه هم خبر نشته تیمو نشته هغه هېڅ نه ښکاري چېرته به تللی وي ته چېرته یې ښاغلی کوپوزه چیرته یې ښاغلی کوپوزه چیرته یې موږ څومره ښې لوبې کولې چیرته یې لکه چې ته لږې مونه وډار شوې زه خو وایم چې باید وډار شي خو ته په یو څه پوهېږې ان زه خپله له تیمو نه ډارېږم ګرانه پوهېږې ولې رانږدې شه ځکه چې تیمو ډېر ګواښ کوونکی سړی دی خو دا چې ته ترې ډارېږې په زړه پورې دی
زه یم زه ستا دا نیکي نه هېروم ژوندی اوسې دوهانه ډګروال صاحب دننه دی دننه دی ښه ده اړیکې مو څنګه دي هغه ښه سړی دی خو زموږ خویونه سره نه جوړیږي تورن صاحب وای نه جوړیږي نه جوړیږي یعنې هغه ان زما مخ ته هم نه ګوري ګوره په خدای باور وکړه تورن صاحب که زه دلته ودرېږم اول ګوند دننه ولېږم هغه نه پوهېږي توپیر یې نشي کولی ستا خویونه سره نه جوړیږي ستا خویونه سره نه جوړیږي هر څوک توپیر کوي اندېښنه مه کوه داسې هم کېدی شي تورن صاحب له ډګروال صاحب کوپوز نه کوم خبر شته نه قسم کوم چې زه هم دا ځای پرېږدم تورن صاحب والا چې زه زغملی نه شم ودې ویل دا ځای پرېږدم دا ته څه وایې ها سر دې در باندې ماتوم ولې نه ماتوم پوهېږې ځکه چې د ډګروال کوپوز امانت یې په دې شکر وباسه دا څه مانا چې دا ځای پرېږدم نه پوهېږم همداسې مې له خولې نه ووتل بښنه غواړم داسې چې دا بیا یې ونه مرم امرم پر ځای کېږي تورن صاحب اوس ګوره چې موږ له هغه سره څنګه جوړېږو وګوره راځه ډګروال صاحب دا د ډلې په اړه معلومات دي د فراشد او تعلیم راپورونه د مهمات راپورونه او میاشتنی راپور دی دا والے د ډله قماندان نه راوړي ها کله چې ډګروال کوپوس دلته وتل ما ورته راوړل دلته څه لیکل شوي تورنه وګوره سامع راز لیکل شوی ډګروال صاحب هو کوپوز نه د لیکل شوی همداسې ده له دې نه وروسته دا د ماته ډله قماندان راوړي پوه شوې امر مو په ځای کېږي ډګروال صاحب بل ځل ته داسې کارونه کې سمه ده نه ډګروال صاحب موږ څه نه غوښتل ډګروال کوپوس غوښتي همداسې غوښتل حاله نه ووځه ډګروال صاحب غلط پوه شوی تورنه ووځه امر مو په ځای کېږي تورن صاحب خیره دی تندی دې ولې تریو دی دوهانه زه تاسې ته د ډګروال کوپوز امانت یم جګړن صاحب یوه خبره وکړه موږ له هغه ډګروال سره نه جوړېږو څه وشول هغه راپورونه ما یوړه هغه په غوسه شو له دې نه وروسته باید ته یې بیسې داسې چې دا له دې نه وروسته یې زه وړم څه وکړم سمه ده خو لانجه به م پیدا شي زه دا درته وایم خدای دې موږ ته خیر راپېښ کړي وروره زه هم تا ته دا وایم یو ځل زه پوه شم چې ډګروال کوپوز ښه دی ډګروال سامع چې هر څه وایي زه یې کولو ته چمتو یم سمه ده وروره کوم خبر شته ته به وایې چې ځمکه کې دننه شوی دی ځای ته دې لاړ شه راحت چمتو اوسئ دقت د اتلانو ډله د څلورو صاحب منصبانو نهو بریدمنانو او دریو افسرانو په درلودلو سره اساسي امر ته چمتو ده ډګروال مننه کوم ژوندی اوسئ خپل ځای ته تللی شئ جګړنه تیار سئ په راحتۍ سره زما خبرې واورئ زه ستا لپاره ډېره په اندېښنه یم هیله کوم زر راشه پیا
سهار په خیر راغلی اصلي سهار په خیر کوبیلایا یعنې وایه چې اوس پوهنتون ته ځو نن لویه ورځ ده ډېره رخصتي مو ونه کړه اغلی اصلي خدای دې بل ځل داسې پېښه نه کوي مهرباني وکړئ کوبیلایا نه هغه مسله حل شوه څنګه حل شوه تاسې زما دنده یادوئ ما او جګړن کم په خپل منځ کې مسله حل کړه داسې کېدلی شي اخر ته له ما سره کار کوې کوبیلایا کله چې راووتې په شونډو مو مسکا واغلی انشاءالله خیرات خدای ته څه وایې هېڅ مې فکر نه دی شوی زما فکر شو مهرباني وکړئ زما اټکل وایي چې تاسې چېرته تللی خو کوبیلایا بیا یې مه پیلوه سینما نه بازار نه ډوډۍ اوف کوبیلایا اغلی اصلي کوبیلایا بخښنه غواړم اغلی که ماته کوم کار وي وایي اغلی نه 4:30 بجې بیا راشه سمه ده اغلی اصلي راتلونکې برخه جګړن صاحب تاسو باید له موږ سره لاړ شئ خانه څه خبره ده زویه ته راوګوره تابلیت که یاده هغه په څېر څه شی غواړئ که غواړئ درته یې پیدا کولی شم کانا زویا کوپوس خپل ځان د مرګ خولې ته غورځولی دی زویا خاندان مېرمنې څه خبره ده موږ چېرته ځو خاندان مېرمنې څه خبره ده اوس نو بله معنا تا ته چې کوم معلومات در کوم هغه د ناموس په څېر دي جګړنه دا سپی ولې غاپي یو ځل شاوخوا ته وګورئ